زما عزتمندو که چېرې د ستاسو دعاګانې لا تر اوسه پورې نه وي قبولې شوي او د ستاسو حاجتونه لا تر اوسه پورې نه وي پوره شوي، د ستاسو د ژوند مشکلات او پریشانۍ لا تر اوسه پورې نه وي ختمې شوي، نو دا الفاظ مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاریږي دا په کامل یقین سره تاسو ولولئ، په عاجزۍ سره تاسو دا ولولئ او د رب ذوالجلال نه دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی د ژوند هره دعا به دې قبوله شي، د ژوند هر ناممکنه حاجت به دې پوره شي، ستا په ژوند کې به ډېر عظیم الشان برکات راشي، د زندګۍ سکون او اطمینان به درته میلو شي. زما عزتمندو دا هغه الفاظ مبارکه دي چې دا په کلام پاک کې قرآن عظیم الشان کې راغلي دي. زما عزتمندو دا هغه کلمات مبارکه دي، دا هغه وظیفه ده چې دا وظیفه او دا کلام پاک دا کلام چې کم دی دا سړی د هر قسمه ناامیدۍ نه بچ کوي او د امید دروازې راکولاوي او داسې سکون به درته میلو شي چې د ستاسو په تصور کې به هم نه وي. په تاسو باندې څه مشکل راشي پکار دی چې الله جل شانه طرف ته متوجه شئ او دا الفاظ مبارکه تاسو ولولئ، د الله جل شانه نه د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی ستاسو ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه په ممکناتو کې بدل کړي. زما عزتمندو الله جل شانه داسې ذات دی چې د ټولو انسانانو په یو وخت کې په یو ځای کې په یو ټیم کې د دعاګانو اوریدونکی هم دی. د مختلفو ژبو والا انسانان ټول را یوځای شي او هر یو په خپله ژبه کې الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي، الله جل شانه د ټولو په ژبه باندې هم پوهیږي او د هر یو حاجت الله جل شانه به پوره کوي. زما عزتمندو د الله جل شانه قدرت کامله ډیر لوی دی چې دا انسانان په کوم انداز کې هم وغواړي الله جل شانه د خپل مخلوق دعا نه رد کوي. خو زما عزتمندو دې سره ضروري دا ده چې دا کس په الله جل شانه باندې کامل یقین او بروسه ساتي. زما عزتمندو خفه کېږئ مه کله چې په موږ باندې څه حالات راشي تکالیف او پریشانۍ په موږ باندې راشي نو زمونږه ذهن زر مخلوق طرف ته لاړ شي، نو زما عزتمندو دا زمونږ دپاره ډېره غټه ناکامي ده. نو داسې خبره نه ده، داسې کول نه دي پکار. انسان به خپل وس کوي، کوشش به کوي او اسباب به استعمالی، اسباب به اختیاری، مګر د دو وسیله به د الله جل شانه ذات وي چې الله جل شانه د هر څه کوونکی دی، الله جل شانه د هر یو حاجت پوره کوونکی دی. کله چې زما عزتمند یو بنی آدم یو مسلمان الله جل شانه در پریزي، الله جل شانه سره تعلقات پریزي، نو بیا دا انسان ناکامۍ طرف ته روان شي. زما عزتمندو الله جل شانه ډېر زر دعاګانې قبلونکی دی او د خپلو بندګانو فریاد لره اوریدونکی دی. که چېرې تاسو ته حالات ډېر زیات خراب شي او هر طرف ته ناکامي وي او ټولې لارې درته بندې وي او تاسو ته څه سهاره په نظر باندې نه راځي، نو زما عزتمندو که د شپې وي او که د ورځې وي چې مونږ الله جل شانه ته نوافل وکړو، دعاګانې وغواړو، وظایف وکړو، الله جل شانه داسې ذات دی چې هغه ته خوب نه راځي، الله جل شانه داسې ذات دی چې د خپل مخلوق نه غافله کېږي نه. زما عزتمندو الله جل شانه ډېر زیات خوشحالیږي کله چې یو بنده د الله جل شانه نه دعاګانې کوي او سوالونه کوي. زما عزتمندو یو بنی آدم دی د هغه در طرف ته یو پیره لاړ شي، دوه پیرې لاړ شي او درې پیرې لاړ شي، خو چې بار بار د هغه نه غواړي نو هغه به نارضا شي او خفه به شي. لیکن الله جل شانه داسې ذات دی چې څومره مونږ هم غواړو الله جل شانه په هغې باندې دومره خوشحالیږي. الله جل شانه داسې ذات دی چې د سحر نه واخلي تر ماښامه پورې او د ماښام نه واخلي تر سحره پورې چې څه ټیم هم یو بني آدم الله جل شانه ته جړا فریاد او عاجزي وکړي، الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي، الله جل شانه هغه اوري
الله جل شانه د هغې نه خبرداره دی او الله جل شانه خوشحالیږي ضرور به ده ته ورکړه کوي. خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې مستقل مزاجي دا ډېره زیاته ضروري ده او دې سره خشوع وضو سره دعاګانې هم ډېرې زیاتې ضروري دي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه د غافله زړه دعاګانې نه قبلوي. نو زما عزتمندو مونږ به مکمل مستقل مزاجۍ سره دا به مونږ نه وایو چې یاره ما خو دعاګانې وغوښتلې زما کار ونه شو. نه زما عزتمندو تر کومې پورې چې زمونږ حالات نه وي بدل شوي چې مونږه بار بار د الله جل شانه نه غواړو دعاګانې غواړو وظایف کوو او نوافل کوو نو زما عزتمندو الله جل شانه به زمونږ دومره مدد وکړي چې زمونږ په سوچ او تصور کې به هم نه راځي. الله جل شانه به مونږ ته اطمینان قلب را نصیب کړي. کله چې زما عزتمندو د ستاسو تعلق الله جل شانه سره مضبوط وي نو د الله جل شانه غیبی مدد به تاسو سره شامل حال وي او داسې سهاره به تاسو ته ملو شي او داسې امید به تاسو ته ملو شي چې تاسو په سوچ او تصور کې به هم نه راځي. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د هر قسمه کاروبار او روزګار دپاره هم کولی شئ. د ستاسو کاروبار نشته روزګار نشته د هغې دپاره یې کولی شئ. دغه رنګې زما عزتمندو تاسو ته بهترین ځای کې رشته نه میلاویږي د رشتې د حصول دپاره د اولاد د حصول دپاره. دغه رنګې هغه وروڼه چې هغوی بهر ملک ته تلل غواړي او د ویزې او پاسپورټ او کاغذونو وغیره مسایل وي د هغې دپاره یا څوک بهر ملک کې وي هغوی پریشانۍ او تکلیف او مصیبت کې راګیر وي نو د کور خلک هم د هغوی دپاره دا وظیفه د عمل کولی شي. خو زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مې له تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې دا ټولو نه پیله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي. د دې نه پس بیا دا کلمات مبارکه ان ربي لسمیع الدعاء ان ربي لسمیع الدعاء دا به 100 مرتبه به تاسو ولولئ او په آخره کې 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ. ستاسو څه مسله هم وي د کاروبار روزګار حوالې سره وي د رشتې حوالې سره وي د واده حوالې سره وي د اولاد حوالې سره وي یا د ستاسو پریشانی او مشکلات وي په تکالیف وي تاسو په هغې کې راګیر یئ د ستاسو څه جایز خواهشات وي مقاصد وي هغه پوره کول غواړئ د الله جل شانه نه به په کامل یقین سره خشوع وضو سره دعاګانې وغواړئ انشاءالله تعالی الله جل شانه به د ستاسو لاس خالي نه واپس کوي. لہذا زما عزتمند پخپله هم دا وظیفه او دا عمل وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په امان.